دا سوشل میډیا کې چې ګورم د من تاسو پخواني سابقه جنرالان چې دي دوی دا په سوشل میډیا کې زه ګورم همدغه جنرالانو دغه وطن خرڅ کړ. دا اوس بیا راوځي نوي بیا راوځي بیا د افغانستان مظلوم ولس بیا یعنی مطلب غلطی. نو راځم دې ته چې نور مغلطیږي. سمیع سعادت ده او که خوشحال سعادت ده. سمیع سعادت چې دا د دوی هیرو فلم جوړ کړ په افغانستان کې. نن راځي سوی ده چې وطن مور ده تا خو خپل مور خرڅ کړه. سمیع سعادت نو خپل خاوره دوی خرڅ کړي زاړو جنرالانو. اوس خوشحال سعادت وای چې زه نه وم خبر. تا د خدای وړونکي ته نه وې خبر، تا د خدای کوونکي ته نه وې خبر. ته دا 15 کاله په دې طرحه نه وې پوه چې دا کوپار راغلي او موږ سره مطلب مشکل جوړ کړي. ټول افغانستان بې عزته کړ. دا دی سي جنرالان دي، دا دی سي جنرالانو باندې مه تېروځئ. دوی کې که غیرت وای وطن یې ولې پرېښود؟ دوی کې که غیرت وای دوی مړه ولې نه سو؟ او چې څوک غیرت د وطن لپاره غیرت او خپل خاوره ناموس ګڼي هغه د تورو خاور لاندې دي. دا ټول ډیسکو کې اوس ګډیږي را ګډیږي بیا د افغانستان لپاره نوې توطیه جوړوي. که پنجشیر کې کوم جنرالان دي چې دا اوس جنګیږي دا ټول دا سمیع سعادت دا خوشحال سعادت دا ټول غله دي غله. دا ټول خرڅ شوي جنرالان دي. دا ټول ما ته ټول جنرالان معلوم دي. زه به ټولو سره په تماس کې وم. تاسو خو د ما وطنداري ولس مې تاسو په دې نه پوهئ. دا ټول ټامیان دي. د ټامیانو په خبرو مه تېروځئ. خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، خپل کار کوئ. ټامیانو باندې مه تېروځئ. رئیس جمهور همدغه ټامیانو خرڅ کړ. همدغه بې غیرتو ټامیانو خرڅ کړ. دا دی سي جنرالان نه و چې دا په واشتو باندې جنرالي ترلاسه کړې ده. بس خدای دې په وطن باندې رحم وکړي. اشرف غني دغه جنرالانو لاسه ناکام سه. ډاکټر عبدالله د دې وطن غټ دښمن ده چې رئیس جمهور سره حکومت نیمایي کړی او طالبانو نه مې خواست ده جوړجاړي حکومت که راولئ منځته زاړه غداران زاړه سیاسون باید ونه مني. اوس اکمر صاحب بیل ګل خلاص کړی، مقاومت بیل خلاص کړی، یو بل د بیل خلاص کړی. نو زه په دې نه پوهېږم چې د موږ وطن دغسې بې کفایته جنرالانو سقوط سره مخ کړ. مننه، ټول خوشحاله اوسئ. انشاءالله زه په وخت راځم لایو درته. او چې زه تاسو څه وایم ما کتلي دي دغه جنرالان نه دي ولایت به سقوط کو، ټلیفون به هم نه جګاو، بیا به اخر کې د وکیل نوم بدنام و. خدای دې داسې نه چې وکیلان ښه دي، ټول ښه نه دي او نه ټول خراب دي. او دغه د خوشحال سعادت هغه مې واورېدله بي بي سي سره. او بي بي سي امریکا غږ هغه خلکو نه پوښتنې او ځوابونه کوي چې هغه امریکا ته ژمن وي. بي بي سي او امریکا غږ را ټیشن دا ټول هغه خلکو نه پوښتنې کوي چې هغه امریکا سره جوړي. مننه، بیا په دعا کې